قدرمنو لیدونکو او ګرانو زده کوونکو، بیا هم زه ښوونځی سید حمید الله عصمت ستاسو په چوپړ کې شتون لرم او غواړم چې د اتم ټولګي فزیک دریم درس تاسو سره شریک کړم او تاسو لپاره یې وړاندې کړم. زموږ د ننني درس عنوان دی یا موضوع مو چې د تودوخه. تیر درس مو هم تر همدغه عنوان لاندې ارائه کړی وه او چونکې دا یو ډېره جالبه موضوع ده، ډېره ښایسته موضوع ده او په ژوند پورې نیغ په نیغه د ژوند سره اړیکه لري او په ژوند کې د دې څخه ډېری ګټې اخیستی شو. په دې خاطر غواړم چې په دې موضوع کې لږ نور هم تم شم او ستاسو سره معلومات شریک کړم. په نړۍ، په ټوله نړۍ او په همدې توګه زموږ په ګران هیواد کې د تودوخې د اړتیا وړ انرژي برابرول د مهمو مسلو څخه ده. د هرې ټولنې د انرژۍ د لګښت اندازه د هغې ټولنې د صنعت د ودې او پراختیا سره څرګند زیاتوالی مومي. هماغه سرچینې چې زموږ د اړتیا وړ انرژي برابروي کولی شو په دوه اصلي برخو وویشو. هغې ته یو هغه برخې دي چې هغه د خدای پاک جل وعلا شانه په قدرت سره په ترمیمیږي. څومره چې هغه مصرفیږي بیرته هغه تشه ډکیږي. یو هغه دي چې هغې ته نوښت منونکي دي، منابع یا سرچینې ویلي. یو هغه منابع یا سرچینې یا زیرمې دي د انرژي چې هغه څومره مصرفیږي، په مصرف رسیږي، بیرته یې تشه نه ډکیږي. یعنې د یو ځل لپاره چې د هغې نه څومره مصرف وشو هغه تشه یې بیرته نه ډکیږي. پس راځو غواړو چې په دې سره پوه شو چې د انرژۍ زیرمې یا ذخیرې په څو ډوله دي. دا غواړم چې ستاسو سره شریک کړم. د انرژي زیرمې راځم په وایو چې په دوه ډوله دي. یو ته یې ویلی شي نوښت منونکي، نوښت منونکي یا تجدید پذیر، تجدید پذیر. بل ډول ته ویلی شي نوښت نه منونکي، نوښت نه منونکي یا تجدید ناپذیر. ښه، مخکې مو هم وفرمایل چې د انرژۍ زیرمې یا ذخیرې د کومو نه چې انرژي لاسته راځي هغه په دوه ډولو باندې ویشل کېږي، په دوو برخو ویشل کېږي. یو هغه زیرمې یا ذخیرې دي چې څومره انرژي مصرفیږي تشه یې بیرته ډکیږي، چې هغې ته نوښت منونکي یا تجدید پذیر وایي، منابع یا زیرمې ویل کېږي. دوهم یې دي نوښت نه منونکي یا هغه منابع چې هغه تجدید ناپذیر دي، څومره چې انرژي مصرف شي بیرته تشه نه ډکیږي. راځو چې اوس غواړم چې نوښت منونکي منابع وښیم چې نوښت منونکي منابع یا تجدید پذیر کوم منابع ورته ویلی شي. د بېلګې په توګه ویلی شم چې لمر یو هغه منبع یا سرچینه د انرژي ده چې څومره د انرژي مصرفوي د الله پاک جل وعلا شانه په قدرت سره یې تشه بیرته ډکیږي. دوهم فرضاً کوو که د اوبو څپې یا د بادونو شتون، د اوبو څپې، د بادونو شتون.
ټولو ته جوته ده چې د نړۍ 3/4 برخه څنګه ده هغه اوبو نیولې ده. یعنی که موږ نړۍ په 4 برخو وویشو 3 برخې اوبو نیولې ده. پس څومره چې د نظام چلی او د خلک او ژوندي کسان د ځمکې پر مخ باندې ژوند او زندگی کوي اوبه شتون لري او هغې څپې وي د هغې نه یو لویه اندازه انرژي هم لاسته راځي چې مد جزر ورته ویلی شي د څپو هغه د هغې نه یو لویه اندازه انرژي ترلاسه کیدی شي. څومره چې د دنیا یا ژوندي موجودات شتون لري په دنیا کې یا په نړۍ کې د باد جریان یا د هوا جریان شتون لري. پس دا هغه دي چې منابع د انرژي دي چې څومره مصرفیږي هغه بیرته ترمیمیږي په خپل د الله پاک جل الله شانه په قدرت سره د څنګه کې ارتش بیرته ډکی. یو نوښت نه منونکي منابع دي چې هغه کومې منابع ته ویلی شي لکه د بیلګې په توګه د ډبرو سکاره، نفت یا تیل، طبیعی گاز او همداسې غذایي توکي. یعنی همداسې که نور شیان ولرو دا چې څومره د مصرفو بیرته یې هغه ځای خپل نه ډکېږي. مجبور موږ چې تر څو کار وکړو د هغې بدیل پیدا کړو. دا یعنی که د نفتو ډېره یو لویه زیرمه او ذخیره ولرو هغه څنګه کېږي چې د هغې نه که د ورځې موږ حداقل 100 بیلره تیل واخلو هم په هغې کې یو تفاوت لیدل کېږي یعنی کمیږي. بالاخره داسې وخت به راځي چې دغه زیرمې به ختمیږي که د ګاز وي که د غذایي توکي وي که د ډبرو سکارې وي که ډېر یو لوی کان ولرو د بیلګې په توګه فرضاً غرونه دي موږ لله الحمد په ګران هیواد کې دا زیرمې لرو د ډبرو سکاره او د نفتو یا تیلو طبیعي ګاز دغه زیرمې لرو چې دا څومره موږ د دې نه ګټه اخلو هغه ځای یا چې تشه پاتې کېږي هغه په خپل سر باندې بیرته نه ډکېږي. یعنی چې ته مصرفوي هغه تشه بیرته نه ډکېږي لیکن هغه منابع نوښت منونکي منابع یا زیرمې هغه منابع دي چې د هغې تشه بیرته ډکېږي. اوس وایي چې تر ټولو سرچینو ډېره غوره سرچینه د لمر سرچینه ده چې ځمکې ته ډېره لویه انرژي ورکوي. لمر چې کومه انرژي ځمکې ته ورکوي هغه د 300 میلیونه ټنه نفتو معادل ده چې لمر یې په یوه ثانیه کې ځمکې ته ورکوي. یعنی په یوه ثانیه کې چې لمر کومه انرژي ځمکې ته ورکوي هغه د څه معادل ده د 300 میلیون ټنه بنزین. یعنی که موږ یو ډېره لویه زیرمه او ذخیره د تیلو دپاره جوړه کړو چې په هغې کې 300 میلیونه ټنه تیل ځای په ځای کړی شو هغې ته تودوخه ورکړو د هغې نه چې کومه انرژي لاسته راځي لمر یې په یوه ثانیه کې ځمکې ته ورکوي. فکر وکړئ چې د الله پاک جل الله شانه په قدرت سره دا به په یو ساعت کې څومره وي دا به په اونۍ کې څومره وي بالاخره په کال کې به څومره وي چې دلته تاسو ته په کتاب کې یو مقدار ښودل شوی دی هغه دا دی چې یو اضافي معلومات که تاسو وګورئ په 9مه پاڼه د کتاب کې راغلی دي هغه وایي چې هغه انرژي چې ځمکه یې په 10 لمریزو ورځو کې له لمر څخه اخلي د ځمکې په کره کې د ټولو پیژندل شویو سوځېدلو فوسیلو له انرژي څخه زیاته ده.
یعنی لمر چې په 10 ورځو کې کومه انرژي ځمکې ته ورکوي، د ځمکې په مخ باندې چې څومره شی شته، په ځمکه کې څومره شی شته، تر هغو ټول نه د هغې نه چې څومره انرژي لاسته راځي څنګه ده د لمر هغه انرژي چې په 10 ورځو کې ځمکې ته ورکوي هغه پې زیاته ده. راځو ده د الله پاک په قدرت پورې اړه لري چې الله پاک جل جلاله دومره قادر ذات دی چې دغه اندازه انرژي چې هر لحظه ځمکې ته ورکوي او هغه تشی بیرته ډکېږي د الله پاک جل جلاله په قدرت پورې اړه لري. یعنې د الله پاک جل جلاله په قدرت سره هغه تشه بیرته ډکېږي تر څو چې دا نظام چلیږي، د نړۍ کې ژوند کوو، همدغه به همدا ډول روان وي. یعنې لمر چې څومره انرژي مصرفوي، څومره انرژي هره ورځ لاسه ورکوي، هغه تشه به بیرته د الله پاک جل جلاله په قدرت سره څنګه کې ډکېږي. نو ګرانو زده کوونکو، خدای دې وکړي چې تاسو د انرژي زیرمې یا ذخیرې چې په 2 ډوله دي هغه مو پیژندلي وي او ومو فرمایل چې یو نوښت منونکي منابع یا انرژي یا زیرمې دي چې هغه بیرته یې هغه مصرف یې څنګه کې په خپل سر باندې د الله په قدرت سره هغه څنګه کې پوره کېږي. او دوهم یې نوښت نه منونکي زیرمې وي چې هغه څومره مصرفوو هغه انرژي بیرته هغه تشه نشي ډکېدی، هغه تشه پاتې کېږي. نو دا د موږ په هیواد کې چې زیاتره د لمر د انرژي څخه د کال په ورځو کې ګټه اخلو، دا یو ډیره لویه انرژي ده او کولی شو چې د برېښنایي انرژي پر ځای باندې موږ لمریزه انرژي وکاروو تر څو چې زموږ هیواد اقتصاد مو پیاوړی شي او خلک مو په کار شي. او دا هغه انرژي ده لکه سولر چې ورته کېږدو، کولی شو چې د لمر انرژي مفته موږ په برېښنایي انرژي سره تبدیله کړو او په اسانۍ سره د هغې نه ګټه واخلو. نه پکې کوم ستونزه شته. په اوسنیو شرایطو کې په اوسنۍ ټکنالوژي سره په ډېره اسانه طریقه سره کولی شو چې موږ د لمر د انرژي څخه ګټه واخلو. دا چې دغه 2 درسونه مو د تودوخې اړوند وو او خدای دې وکړي چې تاسو له دې څخه څه نه څه معلومات ترلاسه کړي وي. بیا چې هم زه ستاسو چوپړ ته حاضر یم، تاسو په لوی او بښونکي خدای سپارم. وخت مو نیکمرغه.